زموږ او ستاسې سره د مرګ وروسته څه کیږي؟ آیا موږ او تاسې خپله د دې خبرې فکر کړی دی؟ په دې کې مو غور کړی دی او سوچ مو کړی دی که نه؟ حضرت ابو درداء رضی الله عنه وایي لو تعلمون ما انتم راؤون بعد الموت، که تاسې په دې پوه سئ چې د مرګ وروسته به څه وینئ او څه به در سره کیږي. ما اکلتم طعاما علی شهوه، بیا به تاسې دا ډوډۍ نه ده خوراک، دا به په ښه اشتها باندې ونه کوي، دا خپل خوراک به بیا خوند نه درکوي. ولا شربتم ماء علی شهوه، بیا به د څښلو دپاره اوبه دا به هم په خوند باندې ونه څښئ، د دې اوبو په څښلو به پوه نه سئ. ځکه د مرګ وروسته د انسان سره داسې معامله کیږي، داسې حساب کیږي چې هغه ډېر سخت دی. موږ او تاسې باید هغه ته فکر وکړو. حتی حضرت ابو درداء رضی الله عنه وایي که تاسې په پوه سئ چې د مرګ وروسته څه در سره کیږي، په دې دنیا کې به باید دا خوښوئ چې کاشکې زه یوه درخته وای او په دا بیخ کې ریبل سوی وای او پرې سوی وای، بس هر څه به مې ختم وای، نه به حساب و کتاب را سره کول کېدی، نه به د آخرت په ورځ باندې عذاب را کول کېدی. او نبی علیه الصلاة والسلام داسې فرمایي لو تعلمون ما اعلم، زه چې په کوم څه باندې خبر یم چې د انسان سره د قیامت په ورځ یا د مرګ وروسته څه کیږي، که تاسو هم په دې باندې خبر سئ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بیا به تاسې لږ خاندئ او ډېر به ژاړئ. نن سبا زموږ او ستاسې حالت ته وګورئ، ژړا رب العالمین ته چیرې ده؟ فریاد الله رب العالمین ته چیرې دی؟ نه مو فریاد ورته سته نه ژړا، او خنداګانې مو څومره ډېرې دي. او بیا وروسته وفرمیل وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، که تاسې په هغه څه باندې خبر سئ چې زه ور باندې خبر یم، تاسې به پر خپلو میرمنو باندې خوند وانخئ، د خپلې ښځې په خوند باندې به پوه نه سئ. او په یو روایت کې دا راځي چې کله انسان وفات سي او د دې دنیا څخه سترګې پټې کړي، بس د هغه قیامت ور باندې قایم سو، د هغه قیامت شروع سو، بس د هغه سره حساب کتاب شروع سو. ګورئ ورونو او خویندو، د مرګ وروسته حالات ډېر سخت دي، داسې ډېر سخت دي چې انسان هغه الفاظ نه لري چې بیان یې وکړي، او داسې څه نشته چې انسان ګوته ورته ونیسي چې دا د مرګ وروسته دغسې سختۍ پر انسان باندې راځي. نو هغه ته باید فکر وکړو، پر خپل ځان باندې رحم وکړو او د دنیا د شهواتو ځان را وګرځو، خپله توجه الله رب العالمین ته وکړو او خپل ژوند د شریعت په چوکاټ کې دننه جوړ کړو او د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو پیروي وکړو. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.